سلامونه جوړ تازه. څو ورځې مخکې مې په خپل فیسبوک او په ټویټر، په انسټاګرام او په ټیک ټاک کې دا اعلان وکړ چې په 2024 کال کې یو بل کار به چې کوم هغه به دا وي چې په یوټیوب کې به هم فعالیت پیلوم. ما څه موده مخکې د یوټیوب چینل پرانست، خو د ځینو مصروفیتونو له کبله مې ونه شو کولی چې هلته په دوامداره ډول فعال واوسېږم. انشاءالله په 2024 کال کې به هلته هم فعالیت کوم او دا یې لومړی ویډیو ده. ولې یوټیوب چینل؟ اوله خبره خو دا ده چې زه به تر ډېره په کرکټ باندې خبرې کوم. موږ باید خپل تاریخونه بالخصوص د کرکټ تاریخ خپله ولیکو، خپله یې ووایو، خپله یې ثبت کړو او نورو ته یې انتقال کړو. کوم ولسونه چې خپل تاریخ لیکي، وایي او نورو ته انتقالوي، هغه ولسونه د تیرو اشتباهاتو نه استفاده کوي او په آینده کې هغه اشتباهات نه تکراروي. همدغه علت دی چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي. نو اوس یې وخت دی چې موږ حد اقل دغه د کرکټ خپل تاریخ هم یې ولیکو او هم یې ووایو. زه به کوشش کوم چې د افغانستان د کرکټ شفاهي تاریخ د خپل یوټیوب چینل له لارې تر تاسو او تر نړیوالو ورسوم. زه اسناد لرم، زه شواهد لرم، زه کافي مواد لرم. ما کتابونه لیکلي دي، انشاءالله چې د هغو کتابونو او د نورو مستندو کتابونو او شواهدو او اسنادو په اساس به کوشش کوم چې د افغانستان د کرکټ مستند تاریخ په شفاهي ډول دلته ثبت او ریکارډ کړم او پرېږدم او نورو خلکو ته ورسوم. د دې ترڅنګ به کوشش کوو چې د کرکټ ځینې تخنیکي او مسلکي خلک هم راوغواړو چې وخت ناوخت د افغانستان په لوبو، د نړۍ په لوبو باندې تخنیکي او مسلکي بحثونه وکړي او هغه پلان هم لرو انشاءالله. د دې ور اخوا کوشش به کوو چې د کرکټ کم تاریخ چې زه دلته تاسو ته په شفاهي ډول ثبتوم او ریکارډوم، هغه په سلسله وار شکل یوه لړۍ به وي. اوله برخه، دویمه برخه، دریمه برخه، انشاءالله دا لړۍ به روانې وي او کوشش به کوو چې دا تاریخ هلته خوندي کړو. د کرکټ ترڅنګ به په ځینو ټولنیزو مسایلو باندې به هم وخت ناوخت غږیږو، په ځینو کتابونو باندې به هم وخت ناوخت غږیږو چې زموږ په ټولنه کې د کتاب د لوستلو دود هم پیدا شي، بلکې زیات شي. او په نورو برخو کې چې مخې ته راځي ټولنیز مسایل، په هغه باندې به هم وخت ناوخت خبرې کوو. نو نه غواړم چې دا ویډیو رانه اوږده شي، دا خبرې اوږدې شي رانه. نو ما سره پاتې شئ، زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ، کولی شئ که مشکل نه وي درته. ما ته لږه سخته ښکاري چې تاسو یې سبسکرایب کوئ، خو په هر حال خیر، کور مو ودان. انشاءالله هڅه به کوو چې د خپل شخصي وخت نه، د خپلو شخصي امکاناتو نه په استفادې سره یو مثبت کار د افغانستان د کرکټ او د افغانستان لپاره وکړو. دا زما له وسې کېږي. خدای دې تاسو ته هم توفیق په برخه کې چې په خپله برخه کې هم د وطن او د وطنوالو لپاره کار وکړئ.